اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د الله رب العزت پلکونو پکرونو پیری شکر دی او احسان دی او الله لسنا ده او د الله ډېر لوی صفت چې الله رب العزت په موږ باندې رحم وکړو او په پنځم ځل باندې الحمدلله په سیره جمعات کې په پنځم ځل د قرآن پاک ترجمه او تفسیر شروع شو. الله رب العزت دا په خیر خیریت سره بیا سرته ورسي او دا سلسله دی الله رب العزت تر قیامت پورې جاری وساتي. حدیث مبارک کې راځي چې چا په یو ښه کار کې تعاون وکړو نو کدا انسان وفات مشي نو چې د هغه تعاون په وجه سره هغه کار نه خلق فایده الی نو کاغه ارسونه عمر هغه جاری سل کالا 1500 کالا زر کالا ارسونه نو د دبا پکې مسلسل صحیح. نو اوس دا درس چې مثال په تور پدې کې کم مرګري ناشته کړي دا څوک پکې ناشته کوي خدمت کوي تعاون کوي ویل کوي اوریدل کوي نو الله دې د ټول عمر کې برکت واچي. خو چې دا سلسله جاریه نو کدا انسان په دنیا کې موجود یو کو موجود نی خود د عمل نامه به جاریه نو دا څومره لوی خبره ده چې دې په قبر کې پروت عمل نامه جاری ده ځکه چې د په یو ښه کار کې تعاون په یو ښه کار کې چې کم دین مرګرتیا وکړه. یو دا خبره. دویمه دا خبره چې د قرآن پاک چې کم ترجمه ده نو اصل متن او ترجمه به ان شاء الله یو څو ورځې پس موږ شروع کوو. خو د دې ترجمې نه مخکې چې کمې خبرې دي نو دا ګورې انتهایی ضروری دي او انتهایی اهم دي. انتهایی چې یو سړی قرآن ته کینی چې دونه دی خو خبر شي که نه نو د دې وجې نه کوشش وکړئ چې چوټي را نشي او دا ډومبنې خبرې اورېدل دا ډېر زیات چې کم دی ضروری او اهم دي او موږ به انشاءالله په ډېر مختصر انداز کې ځکه که تفصیل ورپسې کوم خو بس بیا به دې خبرو ته ناست یو زما په خیال چې میاشتې به تېرې شي او خبرې به خلاصې نه شي خو بس صرف یو مختصر به چې کم دی چې هغې انداز سره به موږ دا خبره کوو. بله خبره دا ده چې دې پیرې دې مرګرو یو پروګرام شروع کو د الکانو زه خو چونکې ګیره مې سپینه شوه دا کور کې را پورې دا واړم خاندي وي دا جي ګیره دې سپینه شوه خو په موبایل پوه نه شوې مې یاره بچی بس ښه ده چې نه پوهېږم پې ځکه که پوه شم نو دا به بیا لوی مصیبتي بیا به په دې سپینه ګیره موبایل پسې ونښتې ما په ګنټو نو که ټایم پکې بدلولی که میسج لیکلی که بل چاته لیږلي نو بس بل ته منت کوم مې بچې دا میسج ولیږه سکول کې یو بل ته. بهرحال نو د مرګرو د هلکانو یو کار وکړو چې یاره موږ به دا ترجمه ریکارډ کوو او د وټسپ په ذریعې سره به دا موږ بیا خورو. نو د هغې دي دا طریقه کړې ده چې دې ځای که ملګري ناست دي نو ګورې هغوی دپاره دا مسله نه ده چې هغوی چې زه بیا په موبایل کې ځان له ریکارډ کړم او بس هاشم بیا رالیږي یا بیا احسن رالیږي یا بیا بل ملګري رالیږي او بس هغه زه بیا کور اورم. نه د هغه دپاره دا نه ده ځکه چې هغه یو کس وي نه جمع مونځ شو د جمع مونځ ته وشو نو ویده ځان سره ووي
چې دا خو ما نه لوی جرم وشو چې د جمع مونځ شو، نو زه به دا مونځ اوس 20 پیرې دوباره کوم، ځکه چې امام سره انسان مونځ وکړي نو 20 ګونه ثواب یې کېږي. نو یا په غیبي آواز شو یا ورته چا ووې چې ته خو وایې چې زه به دا مونځ 20 ګونه وکړم نو زما به ثواب 20 ګونه وشي، خو هغه فرشتو هغه امین به د کوم ځای نه راوړی، د فرشتو امین به د کوم ځای نه راوړی. نو دلته خو به یو سړی ټیک تا وایي چې زه بس خو ترجمه ده زه بیا په موبایل باندې اورم، خو دلته د درس چې کم برکات را وریږي، کم انوارات را وریږي، کم رحمتونه را وریږي، په دې درس کې کمې دعاګانې قبلیږي، دلته فرشتې تا ته وزرې غوړي، تا باندې د رحمت فرشتې راځي، دا به کور کې د کوم ځای نه راوړی بیا. نو دغه کمزورتیا کې به ځان نه اچوي. یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې څومره ډېرو ملګرو نه نمبر یې اخیستی شي، خاص کر چې د بهر کم خلک دي، هغه غریبانان چې کم دی په مسافرو کې په مزدورو کې اخته دي، هغوی داسې چې پریشان حاله یې، نو هغوی ته که د چا روري که د چا د ترز وي که ملګري ورته یې نمبر راولېږه، موږ به یې دلته ایډ کړو او 15-20 منټ ټایم دی، وایي دې له ټایم ورکړه، نو انشاءالله چې وایي ستا به د دنیا او د آخر مسلې خدای حل کړي، ویړه باندې به هم دې خوشحالي او مطمئن به. او بل غټه خبره دا ده محترمو، غټه خبره دا ده چې زه به پې یا عمل وکړی شم یا نه، خو که زما په وجه بل چا پې عمل وکړو نو کیدای شي د هغه په وجه زما بیړه پار شي. نو د دې وجه نه دا کوشش ډېر وکړئ چې په مینت باندې یو سړی بس، دا خو څه مشکل نه دی، د هر چا تعلقات دي، ملګري دي، دوستاني دي، خپلوان دي، وایي دا ترجمه ده، دا یو 15-20 منټ خو څه پې کېږي، خو وایه وره که نه خو تاله په وټساپ درشي او بس چې کوم ټایم درته خیر دی ویوره. نو چې هغه ویوري، نو نبی علیہ السلام یو حدیث کې راځي چې زما دا خبرې خلکو ته ورسوي، کیدای شي چې دا کم خلک زمانه خبرې ووري او د دین علاوه نور خلکو ته دا خبرې ووري او د دین سوا په هغې عمل وکړي. هغه چې کم خلک یې رستو ووري زمانه پس او ستاسو نه پس، نبی علیہ السلام فرمایي کیدای شي هغې ته ډېر فایده والي، هغې ته ډېر اوچت دغه اوچت کړي. نو د دې خبرې چې کوم دی خو پوره کوشش وکړئ، څومره ډېر خلک په دې کې شاملول شي ستاسو پکې ګټه ده. خو تاسو ته پته را چې الحمدلله زما خو 2 کال وشو، هېڅ قسم چا نه نه تمه نه سره چې یاره ډېر خلک به راجمع شي نو ما ته به چې کوم دی ګنې نه څه دنیاوي فایده ډېرې، د دنیاوي فایدې دپاره زه د الله د رضا دپاره او دا مې تمه ده چې انشاءالله الله به ما ته یو اجر او یو مقام راکوي. خو کوشش تاسو مو کوئ، که 2 کسئ 3 کسئ 10 کسئ نو خوارې کې هر ځای کې نو انشاءالله ډېره فایده به کېږي. نو لومبو ورځو کې به انشاءالله العظیم موږ دا ابتدایي د قرآن سره متعلقه خبرې دا به لږ ذکر کوو، د وحی وغیره هغه به تاسو ته ډېر لوی فایده درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. قرآن کریم دا د پوره انسانیت لپاره د الله تعالی دومره لوی انعام دی، د پوره انسانیت لپاره چې د دنیا د لوی نه لوی نعمت او دولت د دې برابر نشي کېدی. قرآن عظیم یو داسې د شفا نسخه ده، داسې د صحت نسخه ده چې د دې تلاوت، دې ته کتل، د دې اوریدل یا بل ته اورول، د دې په خپله زده کول یا بل ته ښودل، په دې باندې عمل کول. پس خو چې په څه طریقې سره د قرآن عظیم سره چا ځان ټچ کو خدمت یې وکړه نو دا د دنیا او د آخر کامیابي او سعادت یې حاصل یې کړ. پرون خو مولانا صاحب ډېر کافي وضاحت سره کړو، خو زه مختصر غونته چې کم دی نو دغه طرف ته ځم، بیا به خپل موضوع له راځو. یعنی دا د دواړو جانو کامیابي او خوش قسمتي ده چې یو انسان په زندګۍ کې قرآن ته کېناست. بس هغه ورځ دی پرون د زه امجد صاحب د شیخ ملتون ټاون ته تلو، یو ختم هلته تلو، نو هلته ډېرې خشته خشته بنګلې وې، الله دې د ټولو نصیب کړي. خاصې سوچ مې کو، دته مې وویې مې ډېر زیات به دې بنګلو خرچې شوي دي. نو مې چې د انسان د الله سره تعلق مضبوط وي، د دې بنګلو نه روانېږي نو پروا به یې دونه ني، خو چې د الله سره او د دین سره او د قرآن سره تعلق کمزوري او د دې بنګلو نه هغه روز ختېږي نو ډېر زیات پریشانه به وي. دا څه به پرېږده، څه به یو ځای چې مرګ او بېلتون درله جوړی راشي مینه. نو د دې وجې نه چې کوم دي سعادت او خوش قسمتي دا ده چې تا نه په ژوند هم نه جدا کېږي، په قبر کې هم نه جدا کېږي، په هر حال کې دنه نه جدا کېږي. دا لوی خوش قسمتي. په مسلم شریف کې د حضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې یوه ورځ مونږ په صفه کې ناستو. صفه د نبی علیہ السلام په مسجد نبوي کې یو لویه ډپه جوړه کړې وه،
هغه باندې گویا کې بس مونږ ته اوس طالبان وایو د جماعت طالبان چې کم د دین د نبی علیہ السلام نه ازدکو هغه به پناستو اصحاب صفه به هغه ته وی نو نبی علیہ السلام ډېر زیات هغه سره محبت کو چې دغه اصحاب صفه سره بچا مینا کول حضرت به سره ډېر مینا کول او هغه به څوک خپا کول چا به خپا کړو نو حضرت به دغه ډېر خپا شو په طالبانو باندې نبی علیہ السلام ډېر زیات خپا کېد به انتها بیړه درد ده نو دا سراغه وی فرمایل چې پتا سو کې دا خبره د چا خوخه ده ما ته ډیر فکر دی خبرو ته کوي نبی علیہ السلام فرمایل چې پتا سو کې دا خبره د چا خوخه ده چې هغه د روزانه د سحر د بوتخان یا د عقیق بازار د زی هغه ټیم کې دا بازارونو سوداګانی په خلکو کوله چې اوس په دغه نوم شته او کې نشته بوتخان او عقیق بازار د زی او روزانه دو بهترین قسمه اوخه راولي اوخه چې کم دی محترم په هغه وخت کې داسې حیثیت لکه پنن وخت کې چې موټر دی او سړی سره موټر دی لکه سړی سره یو اوخه دو اوخه درې دا د شر کې یو موټر دو موټر درې موټر هغه ټیم کې د اوخانو د اسونو یو ډیر لوی حیثیت او چې چا سره به اوخان او اسونو نه بدلا کې لوی مالدار سړی ګڼل شو لکه دلته چې په علاقه کې چا سره یو موټر یا دو درې نو بیا خلک یې دا ډیر مالدار دي د سره موټران دي دو درې دي پنځه شپږ دي نو نبی علیہ السلام فرمایل چې پتا سو کې بدا سے چې هغه روزانه بازار ته ځي او ال تخکل خشته قیمتي او خراولي او نور سو ګنانم نکيه دا غي نمزان ساتلی او دا روزانه راولي نبی مونږ ورته عرض وکړو چې یا رسول الله مونږ ورسړې دا خبره خوخو چې مونږ روزانه زو یو د قیمتي او خراولو نو مونږ به مالدار شو هغه به خرڅ کو هغه به فائدہ من شي دا خو مونږ ورسړې خوخو خدا دې چې دا خبره زمونږ د وسنه بار ده چې مونږ د روزانه دو او درې او خراولو نو نبی علیہ السلام فرمایل دې ته خیال وکړه نبی علیہ السلام فرمایل چې یو سړی روزانه جمعات ته ځي دا د حدیث ترجمه ده تکو یو سړی روزانه جمعات ته ځي او یو دو آیاتونه زده کی یا تلاوت کی نو دا د لپاره د دوو بهترین او خانو پشان شو کدری آیاتونه زده کړو د دری او خانو پشان ک سلور زده کړو د سلورو پشان ته ان دومره فائدہ د توسو لکه چې د بازار نه سلور خان راوست لکه اوسې سلور موټر واغشته چې دو آیات زده کړو چې لاړ جمعه ته لاړ نو دومره د لپاره چې کم دی دا بهترین او قرآن عظیم الشان دا فائدہ چې دا نه دا صرف اخرت پورې تړلې ګوره نه ده چې بس الله او الله رسول وی چې لکه بس خطر جمیم کوا تلاوتونم کوا ذکرونه کوا منزونه کوا زب بس اخرت کې بیا ګورو بیا بدل جنت درکمو دا نه دغه خبره غوړ رستو دا لومبه بدل دنیا خو دنیا ذکر نه ذکر کوي چې دا دنیا دومره معمولی او کمزور ده چې الله وی زره د جنت ذکر کوما نو چې جنت تل درکوم نو دنیا به نه درکوم تاسو ګورئ دي نیکانو اولیاء او بزرګانو ته دا دنیا په راوریږي په دنیا لیکن هغه بس دین په لاس کې اغشتري قران په لاس کې اغشتري بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قران کریم تلاوت او بیا د دې معنی زده کول او بیا په دې معنی عمل کول او بیا د دې د زده کول نه پس د دې خورولو د اشاعت چې کوم فضایل ذکر کړی دي او خپل امت ته د قران عظیم د زده کول څومره ترغیب ورکړی دي نو دا حدیثو کتابونه داسې قسمه حدیثونه ډک دي نو دا وجه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت محمدیه صلی الله علیه وسلم د قران کریم د دې د علوم داسې خدمت کړل الله په دې امت کې داسې خلق پیدا کړو داسې علما پیدا کړو چې هغه د قران داسې خدمت وکړو چې چا د الفاظو خدمت وکړو چا د معنو خدمت وکړو چې دا غي مهنتونو ته انسان حیران شي د قران مجید معنی او مطلبونه خو یو طرف تک بلکې د امت علماو د دې کتاب الفاظ چې کم دي شمارلي دي مدونه شمارلي دي زورونه شمارلي دي ټکی شمارلي دي زیرونه او شدونه او هغه شمارلي دي نو د دې صحیح حروف او ټیک ادا کول په غرض باندې قسم علوم دغه علماو چې کم دي په امت ته خودري دي او چې داغي مثال د دنیا په یو جبه او په یو ځای کې نه ملاوي او موږ به داغي نه صرف یو مثال لا واخلو علم تجوید چې ورته وي علم تجوید قرآن صحیح لستل نو دی کې د قرآن علم د دې فن د دې باریکات د دې تفصیلات دومره کتابونه لیکل شوي دي چې هغه ځان له لوی لایبرری ته ډکېږي په زرګو کتابونه په علم تجوید لیکل شوي دي نو دا صرف د قرآن پاک د الفاظو صحیح کولو
د ادا کولو دومره لوی خدمت شوی دی. بیا علم نحو پرېږده، علم صرف پرېږده، بیا علم میراث او منطق او ادب او اصول او ریاضي چې په قسم قسم طریقو سره د قرآن خدمت شوی دی. بلکې تر دې حده پورې چې امام فارابي رحمت الله علیه هغه چې کوم دی چې څونه خلک د عربی کې کڅوک ګانې ویا، کڅوک چې دی نو غزلې ویا، کڅوک نظمونه ویا، کڅوک شاعري کوي، د هغې دپاره هغه اصول مقرر کړي دي، د هغې دپاره هغه اصول مقرر کړي دي. هغې ته بحر وی او په شریکه ورته بحور ویا. امام فارابي 19 بحرونه 19 اصول مقرر کړي دي. کاغه دا اوس به یو سړی وي چې دون لوی عالم نو د ګانو دپاره د شاعرۍ دپاره نظمونو غزلو د دې دپاره چې کوم دي اصول مقررول، نو د هغې کې حکمت څه دی؟ د هغې حکمت دا دی چې که څوک د عربۍ کې ګانه ویه، که غزل ویه او که لوبه ویه او که شاعري کوي او که نعتونه ویه او که هر څه ویي، خو چې په دغې اصولو برابر وي نو هغه به شعر وي، هغه به شعر وي. او چې په دغې اصولو برابر نی نو هغه به شعر نی. نو زه دې څه مطلبه؟ ولې اړو په دې اصولو برابر شو زه شعر شو، او په دې اصولو برابر نه شو هغه شعر نه دی. مطلب څه شو؟ مطلب دا دی چې دنیا باندې دا ثابته کړه چې قرآن د شعرونو کتاب نه دی. ځکه چې د قرآن یو آیات که هغه څوک ډېر د ګانې په طرز او د شعر په طرز او د غزل په طرز او د نعت په طرز یې وویه، خو هغه به چرې چې کم دی نه نعتي نه به شعر یا به اسم، ځکه چې د هغې خپل اصول لی او د قرآن یو آیات په هغې اصولو برابر نه دی. لہذا دا خبره ثابت شوه چې الله فرمایي وما علمناه الشعر وما ينبغي له، مونږ تا ته د شعرونو تعلیم نه دی درکړی. نبي علیه السلام ته الله فرمایي مونږ تا ته شعرونه نه دي ښولی. مخالفینو به وایي دا شعرونه دي، شعرونه دي. هغه وایي نه دا مناسب دي ستا دپاره، الله فرمایي نه درته مونږ د شعر تعلیم ورکړی دی. نو کوس یو سړی را پاسي او هغه د قرآن پاک بعضې آیاتونه د شعر په طرز شروع کړي، نو هلته به ورته موږ هغه قانون را مخې ته کړو چې ټیک ته ته خو وایې چې قرآن د دې آیاتونو نه دې داسې ترنم جوړ کړو چې شعرونه یې ترې جوړ کړو، خو آیا دا د شعر په قانون برابر دي او که نه دي؟ دا نه دي برابر. چې نه دي برابر لہذا دا ثابت شوه چې قرآن پاک د شعرونو کتاب نه دی. زما د خبرې مقصد دا دی چې ګوره علما یې کوم قسم ته خدمت کړی د قرآن په قسمه قسم طریقو سره. غرض دا چې د قرآن پاک خدمت شوی دی ډېر زیاته. اوس چې کوم خدمت د قرآن پاک شوی دی چې هغې سره زمونږ چې کوم دی لږ تعلق به وي او مونږ به هغې په رڼا کې لږه خبره کوو، نو هغې ته علوم القرآن ویه. علوم القرآن دغې ټولو ته علوم القرآن ویه، خو مونږ به د هغې نه لږ لږ راخلو. څنګه چې علم تجوید د قرآن پاک د الفاظو صحیح کولو علم دی، نو هم دغسې علوم القرآن یو داسې وسیع او عریض علم دی چې په دې علم کې د تفسیر ابتدایي علوم، دا مونږ چې کوم اوس وایو دې ته تفسیر ویه، د تفسیر ابتدایي علمونه د دې اصول د دې وضاحت به کېږي. یعنې د دې خبرو وضاحت چې نبي قرآن پاک په نبي علیه السلام څنګه نازل شوی دی، هغه ټولې طریقې، هغه ټول حالات، هغه به چې کوم دی نو انشاءالله موږ بیانوو. د هغې نه علاوه د وحي حقیقت څه شی دی؟ مونږ خو وحي یادوو، خو د وحي پوره حقیقت د دې اقسام د الله تعالی دا کتاب څه ترتیب سره نازل شوی دی او ولې په دې ترتیب نازل شوی دی، چې څومره وخت کې د دې نزول مکمل شوی دی. مکی صورتونو ته مکی ولې ویه، مدني صورتونه څه مطلب دی، شان نزول څه ته ویه. لہذا د ترجمې نه مخکې به موږ انشاءالله د دې فن یعنی د علوم القرآن په رڼا کې ډېر زیات مختصره د بعضې خبرو وضاحت کوو چې د هغې زده کول، په هغې ځان پویه کول د هر مسلمان دپاره او بیا خصوصا د هغه چا دپاره چې هغې ترجمه زده کول غواړي ډېر زیات ضروري او اهم دي. الله تعالی دې موږ ته د صحیح زده کولو او بیا په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او بیا د الله تعالی دا موږ ته دپاره د دنیا او د آخرت د خوشحالۍ ذریعه وګرځوي. نو موږ به انشاءالله اوس بله موضوع شروع کوو، خو هغه موضوع چونکې لږه غونته اوږده ده نو خیر دی تاسو به هم تنګ نشئ، نو بس نن به په دې باندې اکتفا وکړو او سبا خو کوشش وکړئ دا مې درته یو منت دی، یو زاري دی چې تنګوم هم ډېر نه او نه به ډېر ټایم لګوو، خو چوټي مه کوئ، چوټي مه کوئ. امید دره به دی چې انشاءالله ډېر لوی خیر. ما نن یو کس ته په ټلیفون باندې مې ته خپل نمبر موږ سره راکړه،
اما ان شاء الله دا ته چې چې مشکلاتو کې او پریشانې دي او خفګانونه دي او دغه دي مې لګ دی قران ته ځان را نږدې کا میرا رسیدي خو نشي د بل علاقه خو مې لګ دی قران ته ځان را نږدې کا امید درب دی چې مې کستا په یو میاش یو سلوي خرزي باورا خو پابندې سره مې کا فائدې در نکړو تا فائدہ محسوس نکړه نو مې ماته بیا وای چې مولانا صاحب تا خاصه ماته دروغ وای زما پریشانې خړو کمنش بیا غو سیوا شویا قران د پریشانو د حل کېدو کتاب دی خو په مینا محبت باندې چې کم دی ورته کینه یا او په مینا محبت د زده کولو په غرض دا بار بار زویم چې دا نه چې راشه مړه دام یو ثواب دی او د ثواب مجلس ته کې منم نه ثواب خو به تاسو دی خو زه به دا زده کوم او څنګه به زده کوم چې دا به زبل ته خیمه دا بیګا چې دا کوم مولانا صاحب راغلی و حافظ سراج الرحمن صاحب نو دی پړمبه روز مونږ ته دا خبره کړې و وی کتاب بوای خو په داسې انداز سره وای چې دا به زبل ته خیمه نو چې بل ته خیمه نو ته به خامخا پای کې مهنت کې چیرې کې دیځه کې معنا طالب ته پوښتنه کې دیځه کې معنا ته پوښتنه کې دیځه کې ته پوښتنه کې نو ته به ځان پوهه او کته چې زموږ خپل ثواب کتاب دی بس او به ما وینه به خپل زده کې نه به چې کم دینو بل توخیا الله تبارک وتعالى دې بډم ماته بیا تاسو سره عمل توفیق را نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اللهم امين الحمد لله اللهم ارحمنا وارحم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا وانصر محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم جزاك الله خدای پاکم ډیر خوشاله کړي